حدیث کې راځي امام ابن حبان رحم الله راوړی لا يجتمع في جوف عبد مؤمن الايمان والحسد. د مسلمان په سینه کې او د خبره ته وګ کولاو کې ګره ها د مسلمان په سینه کې ایمان او حسد نه وځي کی. مسلمان په ځل کې ګره د ایمان سره حسد نه وځي کیږي لکه څنګه چې ور د ابو سره نه وځي کی. مسلمان د ځل بالکل صفا پروتي هر چاته صفای ده ځل. ځکه حدیث کې درځي او ډیر عجیب روایت ته امام ابن ماجه رحم الله راوړی پر رسول الله په یو کس راغی یا رسول الله ای الناس افضل. په دې خلکو کې غوره خلک څوک دي؟ په دې انسانانو کې غوره انسان څوک دي؟ کم خلک دي چې هغوی د صفت حقدار دي؟ کم خلک دي اې د الله رسول چې تو ته غوره وي؟ څومره ښکلی سوال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کل مخموم القلب صدوق اللسان. هر هغه انسان چې زړه مخمومي او رښتینی جبه رښتیا وي. صحابو ته یا رسول الله صدوق اللسان نعرفه چې جبه رښتینی د کوم پیژنو چې رښتیا وي دروغ نه وي دوکي چاله نه ورکه. خدا فما مخموم القلب دا مخموم القلب ستوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې دغه کېږي هو التقي النقي پرهیزګار انسان او صفا ستر انسان لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. دکې نه ګناونه نه د پزړه کې چا سره دښمنی نه د چا سره کینه ساتي او نه پزړه کې د چا سره حسد. د اوچت مسلمانان دي چې زړه بالکل صفا ستر پروتي مسلمانانو ته حسد د پزړه کې نه. ځکه هغه مشهور روایت ته عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم وی په جمعات کې موږ ناسو رسول صلی الله علیه وسلم چې اوس به یو کس را نوځي په دې دروازه باندې د جنتی وي. هغه ټول ډېر په شوق کې شو او دا خبره د شوق چې انسان مخامخ یو جنتی سړی نه نو یو کس را نه وته د پیزار په ترخ کې نیولیو او د ګیری نه د ودسغه وبس سیدي. په دوی مورز رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره وکړه. نو موږ انتظار کوو چې نن به څوک راځي نو ماغه انسان راغی او هغه شکل کرانه نه وته. په درې مورز رسول بیا دا خبر وکړه. په درې مورز هغه انسان بیا راغی. نو یې هغه سره لاړم او هغه سره په سبانه باندې شپه وکړه د دې لپاره چې دی ویني چې د کله څومره اوچته عبادت دي چې الله سبحانه وتعالی ورته مقام ورکړي چې موږ هم کوشش شروع کړو چې د عبادت په ځان کې د نه راوړو. هغوی کې دا طریقه وا د دین په مشرانو کې چې هغوی به د یو بل سره مقابله په دین کې کولې چې وړي الله سبحانه وتعالی دله دا مقام ورکړي او د دغه ته رسیدي شنو زموږ مهنت کوم کوشش وکړو زموږ ورسم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما هغه د شپه په دیو کړ چې زوینم چې د کوم دي خاص عبادت کوي. هغه چې ما سره خاص عبادت ونه لیدو. نبی چې خصپات پوښتنه کو وی ما خدا شپه تاسو را سبانه کړه خو ما په حقیقت کې ستا عبادت کته نو ته زدو مخاص عبادت نه کوي. رسول الله مبارک دا خبره درې پیری کړو او درې پیری تراغله ناغو ته ماتم زما څخه خاص دي عبادت نه معلوم زو د عام عبادتونه کوم خدا کار را بغشتي چې شپې د کېګم نو ټول مسلمانانو ته مثله صفای چاته بزرګ کې سن ساتم قطعا حسد نشتی کینه نشتی بغض نشتی. یو مسلمان ته مو بزرګ کې نشتی یو مسلمان. عبد الله بن عمرو رضی الله عنه ته ها وی دغه هم نشي کولای ځکه الله د مقام در کړی تعالی دا د دې ګران کار کې موږ وی کته نور دي سي عبادت کینو موږ بدنم چلیز دکو موږ به شروع کو خدای چې کوم صفت پتا کې نه دا هو د غټ صفت الله پتا کې چولې چې انسان د زړه دي هر سړي د صفای نه د مسلمان زړه شیشه پروتي ایو زمونږ د زړه دي ک کولاو دي کړونو د خپل خزنه چې به کومه خبري پرتی دومره بل چاته نه پرتی چې کومه د سره ژوند تیري او د خپل بچو سره او د خپل رونو سره او د خويندو سره او د خپل خپلوانو سره چې څومره بغوزي دومره د پردو سره نه یوري څومره چې د خپل خپلوانو سره بغوزي. یو سره د یو مور نه یو سره ستاده مور نه ستاده پلار نه پیدا دی نور به بغض سي او نور به حسد سي چې ستاد دانه د خوخه چې دل الله ترقي ورکی او ستادانی خوخه چې الله سبحانه وتعالى دل نعمتونه ورکی او ستادانی خوخه چې د بچی کامیاب شي
دې درجه پورې حسد را رسیدلی د مسلمان زړه د صفا بالکل. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، امام بزار امام بیهقی رحمهم الله او دون دا روایت راوړي، رسول صلی الله علیه وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم، وی تاسو ته د تیر شو امتونو مرض تاسو کې راننوته. رسول صلی الله علیه وسلم وی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره، وی د تیر شي امتونو مرض په تاسو کې راننوته، البغضاء والحسد، بغض او کینه او حسد د په تاسو کې راننوته د تیر شي امتونو په شان. رسول صلی الله علیه وسلم البغضاء هي الحالقه، البغضاء هي الحالقه، حالقه الدين. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بغض او کینه د انسان د دین بیخ بنیاد وباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل د سټ نه ولله دین وباسي. نبی رسول الله وی والذي نفسي بيده، هغه رب مې قسم لري چې په لاس کې زما ساده، لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، تاسو دا وخت پورې جنت ته نشئ تللی چې څو پورې ایمان نه راوړئ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او دا هغه وخت پورې تاسو ایمان نشئ راوړئ چې څو پورې تاسو د یو بل سره محبت نه کړئ. نو د یو بل سره محبت اله کېږي چې زړونه صفای کړي، چې بزرونه کې حسد او کینه او بغض دا به کې پروت نه، موږ به یو بل سره محبت وکړو. حسد او بغض صرف دانه چې د معاشري په سطح دی، د قومونو په سطح. پنجابیان ولې مخکې شو، پښتانه ولې شاته پاتې شو، پلانې قوم ولې کته، پلانې قوم ولې بره، به د ملکونو په سطح. ټول ځان ته وایي موږ مسلمانان یو، ملکونه د مسلمانانو دي، خو د یو بل خلاف چې دوی څنګه لګي نه ته به حیران شي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، او دا حدیث سره یاد کړئ، انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شتي، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، مد یو بل سره بغض کوي او مد یو بل سره حسد کوي، ولا تدابروا ولا تقاطعوا، د یو بل سره رشتې مختموي، یو بل ته مشا کوي، یو بل سره تعلقات مختموي، وكونوا عباد الله اخوانا، او دې ژوند تیروي لکه د رونو ژوند. رونه څنګه ژوند تیری؟ تاسو ټول د الله بندگان یې او تاسو ټول رونه یې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي المسلم اخو المسلم، او په قران کې الله دا خبره کړې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سدي رونه دي، فاصلحوا بين اخويكم، دې رونو په منځ کې صلح راولي. الله وایي نه صلح بسره ولي هغه چې داغه بخپل د مسلمانانو سره بغض او حسد او کینه ده، اب څه صلح راولي. معاشره دې درجه ته راورسي چې دوه کسان ورانی کې درې په خوشحالي او هغه په شور شي الټو دوی وي زبردست کار دی کو سم کار دی کوی. دا مخکې چې تا دې شي کړه خبره زما سوچ چې زما ته وایم چې تر دې سره تعلقات پرې دغه موقع برابر نشو، نن ته بخپل پرې خو دعا آفرین دې زبردست کار دی کوی. د مسلمانان دي د بتل صلح راولي دي شتي کنيشتي که زما د خبري غلطي دي خډیر شي چې دوه وران شي د دریم په انتظار دي چې کله به تعلقات د دینم خرابي. د الله بنده پاسره دوی موږ کې صلح راوله. شریعت وی دې ټیم کې دروغ مو ویلې شي، ولی شریعت اجازه ورکړي چې رسول راشي وای ورته ورور خوسته مبارک دي سي وګړي خسړې پټاړې مهین دي بل دي سي وای د مسلمان شان خدا کارونه به ال کی چې کله زموږ یو بل تزرونه شي هغه صفاش. دی حدیث ته وکړي امام طبرانی امام بیهقی رحمه الله راوړي ان الله يطلع الى خلقه في ليله النصف، د شعبان د میاشتې د 15 تاریخ چی بالکل په دې نیمه په دغه شپه باندې الله سبحانه وتعالى دا مؤمنان ټول بخي، ټول مؤمنان بخي، ويملي للكافرين، او کافران هغه له مهلت ورکي، مسلمانان وبخي او کافران له سور کی مهلت ورکي. به دې دغه کړي ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، او کوم خلک چې پزړونو کې حسد او کینه او بغض ساتي الله یې پریدي چې څو پورې دوی ځړ نه سبا کړ الله یې نه بخي. تشدید سوچ کړي چې الله به تبخله کې نه به بخله. دې دې چې تاسو سوچ کړی چې تاسو الله بخلي کني سوز زړونه پاک دیو کني د دې حقدار دیو کني چې الله وبخي نه کچرته د زړه برابر شي او د مسلمان سره روغ شي او مسلمانانو د زړه صفای شي الله وبخي. او کله دې حال کې مرشي الله ته دې سم خامخ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امام طبرانی رحم الله دا روایت راوړي لا یزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا،
داغه وخت پورې د خلک په خیر کې او په امن کې وي چې سو پورې دی یو بل سره حسد نه شروع کړي چې کله حسد شروع کونو خیر او امن او ارسه به ختم شي. زمونږ د مشران دغه مبارک د واقع مشهوري چې یو بل سره محبت کو معاشره کې امن امان او یو بل سره مرستي کول یو بل د لپاره به سرونه قربانول سرونه به قربانول او دا خیالي قصې نه د واقعي قصې چې یو بل لپاره سرونه قربان کړي چې ضرور په دفاع کې ځان به بګي مړکو دومره د ژوند یو بل ته صفاو چې گاونډي به بالکل رور غنل کېدو دغه خزه به خور غنل کېده او کدا گاونډي په کلونو باندې خو د چا مجال و چې د کوړته بد کتلې زونه پاکو کړ گاونډي خو پریدا د ټول کلیوال بلکې دو درې کلی اخوا د ټول به د شي شیدل ګرونه خويندې د چا دا مجال باندې کېدو چې د چا ته غلط نظر وګوري یا د چا نه غلاو کی یا چا ته نقصان ورسي ورته چې راغو ژوند یو بل ته سو هغه صفاو نو چې سو پر د ژوند صفاو خیرو امنو او ژوند یو بل ته بچي وي ژوند هغه گاونډي چې تاسو سره د سلويختو کالونه اوسېږي یا تاسو سره چې د کوم وخت نه چې ته پیدا دغه کورسته د کور بری خو کې هغه باندې وسته یقین نه هغه باندې وسته یقین نه نو زړونه چې دغه بچي وي دیو بل ته دیو بل سره حسد بغض کینه د ډیره شي د مؤمن شان د چې د په خله باندې همیشه د دعای الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړی دا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الله مؤمنان د دعاګانې غواړي چې الله موږ مبخ او زمونږ غرونه مبخ کوم چې زمونږ مخ کې تللی دي سره د ایمان اغوی مبخ بدایته دي دغه کېږي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا او الا زمون په زړونو کې چرته ایمان ولو ته چې د څه پیدا نه کی او زمون زړونه صفه ساتي الله د حسد او د بغض نه او یا الله موږ د دین لري ساتي چې موږ چې د مؤمن سره کینه وساتو موږ چې د مؤمن سره دښمنی وکړو